زما عزتمندو نن درته د الله جل شانه د یو مبارک نوم د الله جل شانه د یو صفتی نوم د یا جلیل او ډیر حیران کن وظیفه او ډیر عظیم الشان عمل بیانوم. ستاسو د زړه مرادونه دستاسو د زړه تمناګانې خرغه حاجت چې تاسو ته ناممکنه په نظر باندې راځي الله جل شانه به دغه د زړه مرادونه دغه تمناګانې دغه حاجتونه به دستاسو پوره کړي. عزت شهرت مقام او مرتبه او هغه هم د نیکنامۍ دا به الله جل شانه د انسان ته ورنصیب کی. بے پناه مال او دولت پیسې او رزق کریم رب د انسان ته ورعطا کی. د حلال او مال او دولت بے پناه چې د دې انسان په وهم او ګمان کې په تصور کې به هم دا ناراضي چې ما ته دا مال او دولت د کم طرف نه ملو شو زما د حاجتونه د کم زینا پوره شو د دې انسان په تصور کې به هم دا ناراضي او الله جل شانه به هغه کار کړی وي د مشکلاتو نه د پریشانو نه د مصیبتونو نه الله جل شانه د انسان ته نجات عطا فرمایي کی. یو عظیمه مرتبه یو عظیم الشان عزت په الله جل شانه د انسان ته ورنصیب کی. زما عزتمندو انسان په زندګۍ کې دا کوشش کوي چې د آرزو او تمناوي چیرې دا حاجت مې د زر پوره شي او ورسره د ماته عزت او شهرت هم ملو شي ما ته د مالداری هم ملو شي او ورسره د ماته عزت او شهرت هم ملو شي زما د حاجت هم پوره شي ما ته د ورسره عزت او شهرت هم ملو شي. نو زما عزتمندو د دې د پر خلق مختلف قسمه حربي استعمالي لیکن تاسو به دا کتلی وي چې یو کس ته هغه ډیر زیات شهرت ورته ملو شوی دی مقام او مرتبه ورته ملو شوی دا خو چې ورپسې نظر وکي نو هغه به د ډیرو حرام په وجه باندې هغه ځای ته رسیدلی وي د بدنامه عزت او شهرت ورته ملو شوی وي. نو زما عزتمندو تاسو باغه کس لزیریږي پسخې وګي بنا چې هغه د حلال او مال او دولت نه ګټي حرام پسې لګیدلی وي حرام مال په وجه باندې آتا عزت او شهرت او مقام او مرتبه ملو شي وي د بدنامه عزت او شهرت ورته ملو وي لیکن زما عزتمند د یا جلیل او دا کم عمل او دا کم وظیفه چې ز تاسو ته بیانوم چې کم یو انسان هم دا وظیفه او کا دا عمل وکړو نو د انسان ته دا وظیفه د نیکنامه عزت ورکی شهرت به ورکی مقام او مرتبه به ورکی او د دې انسان تمام حاجتونه پوره شي مشکلات به حل شي او مصیبتونه به ختم شي پریشانه به ختم شي. دغه رنګ زما عزتمند او چا چې دا وظیفه وکړه نو دنه به د مال او دولت د رزق تنگسیا او د پریشانی به نه ختم شي د په ژوند کې د په زندګۍ کې الله جل شانه عظیم الشان انقلابات راولي او د په ژوند او زندګۍ کې به الله جل شانه اطمینان او خوشحالي راولي. نو زما عزتمند او هغه کس ته تاسو زیریږي پسخېږي نه چې هغه خلکو سره ظلم او زیاتی کوي پاغي باندې د مال را جمع کړی وي یا حرام خوري کوي د حرام په وجه باندې د مال را جمع کړی وي دا غي د وجه نه د عزت او شهرت او مرتبه ملو شي وي د حرام د وجه نه د بنگله جوړه کړی وي په حرام باندې د گاډي اغشتي وي او پاغي کې ګرځي. نو زما عزتمند او داسې کار ستاسو تاسو زیری غینا بلکې د الله جل شانه نه د حلال او مال او دولت سوال کوي. نو زما عزتمند د یا جلیل دا وظیفه ډیره فایدمند وظیفه ده چې چا هم دا وظیفه وکا الله جل شانه ورتلوی او مرتبه عزت شهرت مقام ورکي. زما عزتمند یا جلیل دا الله جل شانه یو صفتی نوم ده د دې خپل معنی د بزرګي والا اوچت مقام او مرتبه والا. نو زما عزتمند د دې معنی ته تاسو غور او فکر وکړئ سوچ وکړئ چې د دې معنی د اوچت مقام والا اوچت مرتبه والا نو چې کوم یو انسان دا اسم مبارکه اخلي د دې ورد او وظیفه کوي په دې باندې خپل جبل لوند ساتي الله جل شانه د دې اسم ګرامی دا وظیفه کوي الله جل شانه به دې انسان ته څومره مرتبه او مقام ورکړي.
دا انسان د دې سوچ هم نشي کولای چې الله جل شانه به دته کم مقام او مرتبه ورکړي بل دا زما عزتمندو چې کم یو کس د یا جلیل او د وظیفه کوي د انسان ته به د دنیا د قدمونو تراولي د حلال او مال دولت به الله جل شانه د انسان ته به انتها ور نصیب کی او دومره عزت او شهرت ورته الله جل شانه ورکی چې خلق ورته سلامونه کوي چې چاته څه خبره کی هر یو انسان به د خبره مانی ټول خلق به د تابعدار وي دله به تیار لاس پنامه ولاړ وي چې کله هم د جایز معاملې وي نو د کار به برابرۍ او خلق به عزت کوي نو زما عزتمندو دا کومه وظیفه چې ز تاسو ته نن بیانوم دا ډیره حیران کنه او جلالی وظیفه دا ډیر بهترین کمالات لري چې څوک هم د یا جلیل او دا ورد وظیفه کوي په ټوله زندګۍ کې بدته هیڅ کله هم د مال او دولت د رزق تنگسیا په د باندې رانه شي بیا چې دې څه غواړي د کم سیس طلب کوي د کم سیس تمنا او ارزو د پزړګ وي په شرط دې چې جایز وي الله جل شانه ورته هغه پوره کوي لہذا زما محترمو د کاروبار مسائل وي د تاسو د روزګار مسائل وي د رشتې مسائل وي د دې ټولو د لپاره تاسو د وظیفه کول شي زما عزتمندو صرف د 10 منټو عمل دی د 10 منټو وظیفه ده لیکن ډېر حیران کن کمالات لري بهر حال زما عزتمندو چې انسان تاسو حاجت هم را پیښ شي او هغه ناممکنه حاجت وي یا سم مشکل او پریشانه کې ډیر راګیر شي نو د هغه د لپاره ځنن تاسو ته د یا جلیل او د وظیفه بیانوم او زما عزتمند ز تاسو ته د یا جلیل او مختلفي وظیفه بیانوم چې کم یو تاسو ته آسان وي او کم یو تاسو ضرورت وي نو هغه وظیفه او عمل تاسو کول شي کچر زما چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړئ نو نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي زما عزتمند زما د حوصله افزای د لپاره ویډیو ضرور لایک اعلان دی کمنٹ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې پشان د نور خل الفاظ منشن کوي کوي د دې لپاره چې مال حوصله افزای ملاويږي او نور ډېر خل وظیفه تاسو ته په دې چینل کې راوړم زما عزتمند په دې کې ډومبانه وظیفه د یا جلیل دا به تاسو د هر مز نه پس کوي 15 منټه یا 10 منټه په دې باندې لګي تسبیح به تاسو راواخلي یو سل سوار لاس پیری یا جلیل یا جلیل یا جلیل 114 مرتبه دا به تاسو د هر مز نه پسوای ان شاء الله تعالی د دې طاقت به تاسو محسوس کړئ د دې کمالات به تاسو محسوس کړئ چې هر یا مز نه پس 114 مرتبه یو سل سوار لاس پیری دا وظیفه وکړه نو د انسان به الله جل شانو هر قسمه حاجتونه پوره کوي او عزت او مقام مرتبه شهرت او مال او دولت به الله جل شانو د انسان ته دومره ورکوي چې د په وهم او ګمان کې به هم ناراضي دغه رنګ زما عزتمندو یو بل تخفه هم ز تاسو ته درکول غواړم خاغه خزا خاوند چې د هغوی واده وشي نو په اوله شپه باندې سل د پاسه زر پیری یا جلیل چې دا ویل شي په ټیای وغیرہ باندې دم کړی شي په ګلاب جامونو باندې دم کړی شي او دا خازه خاون باندې دواړو باندې اخرول شي ان شاء الله تعالی ترکمه پورې چې ژوند دی د دې منځ کې به اتفاق او اتحاد وي یا بل سره مینا او محبت وي جنگ جګړې په ټولو ملادي په منځ کې ناراضي دا رنګ زما عزتمندو درېم وظیفه د یا جلیل او دادا چې کم ځای کې تاسو پیسې ګدای مال او دولت ګدای کم ځای کې سرو سپینګ دی پاغي باندې تاسو صرف 10 مرتبه لس پیر یا جلیل اول ولی پاغي باندې شوف کوي ان شاء الله تعالی د هر قسم آفتنا او د غلو د رساینه به د تاسو مال محفوظ وي لہذا زما عزتمندو کچری تاسو خپل مال محفوظه کول غواړي د خزي او خاون ماس کې محبت راوستل غواړي یا تاسو خپل حاجتونه پوره کول غواړي رزق حلال غواړي نو تاسو د یا جلیل